سلامونه ولیکي هله کچیرته په ایکسل کې د ګودام د توکو د موجودۍ لپاره مو یو سیستم جوړ کړی او غواړئ چې دلته تاسو په دې پوه شئ کوم توکي چې مثلا د 15 نه ښکته دي یا 15 دي هغه په یو رنګ درته وښیي او کوم چې بالکل خلاص دي صفر دي هغه په سور رنګ درته وښیي. نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. د ویډیو نه مخکې یو صلی الله علیه وسلم په کمنټ کې ولیکئ په انګلیسي باندې ترڅو تاسو ته هم صدقه جاریه وي. زه به لومړی راشم دا به زه د کنډیشن فارمیټینګ ترنه پاک ما ترڅو تاسو ته دوباره دا وکاروم. لومړی چې تاسو هر ځای کنډیشنل فارمیټینګ کاروئ نو تاسو په څه کوئ چې هغه صحابه ورته انتخابوئ. دا صحابه انتخاب کړه نو بیا به راشئ کنډیشنل فارمیټینګ ته. کنډیشنل فارمیټینګ چیرته دی؟ دا په هوم ټاب کې دی. بیا به راشئ دلته کنډیشنل فارمیټینګ کې را به شئ نیو رول به ورته کلیک کړئ او دلته به ورته یوز ا فارمولا ټو ډیټرمین ویچ سیل ټو فارمیټ د باندې به کلیک وکړئ. دلته به کلیک وکړئ مساوي علامت به ولیکئ او بیا ورته لومړی خانه ورته انتخاب وکړئ. لومړی خانه چې انتخاب کړه د لومړی رو نه به تاسو د ډالر علامت هم لري کوي ترڅو د ماکس ابسولوټ ریفرنس جوړ شي. بیا به ورته څه کوئ چې هر کله چې دا کوچنی وي یا هم برابر وي د څه د 15 یعنی د 15 نه کوچنی وي یا برابر وي نو ته څنګه وکړه دا ماته په زیړ رنګ کې وښیه. نو زه راځم دلته به فل کلیک کوم بیا دلته زیړ رنګ کلیک کوم او نور هم تاسو فارمات ورکولای شئ. فار مثال د فونټ کلر تور وي او لږ بولډ درشتر ښکاره شي نو اوکې کلیک کړئ. نو دا تاسو وګورئ چې دا په زیړ رنګ کې وښودل کوم چې 15 دي یا د 15 نه ښکته دي. اوس که غواړئ چې کوم چې صفر دي هغه په سور رنګ کې وښیي نو یو بل کنډیشنل فارمیټینګ ورباندې وکاروئ. راشئ نیو رول ته او په نیو رول کې بیا یوز فارمولا ټو ډیټرمین بیا دلته بیا کلیک وکړئ. بیا دا لومړی خانه ورته انتخاب کړئ او چې کله هم دا برابر وي د څه د صفر نو په دې صورت کې ماته څنګه دا وښیه فل کې سور رنګ او بس اوکې دا دی. کوم چې بالکل صفر دی هغه سور رنګ کې کوم چې د 15 نه ښکته دي یا 15 دي هغه په زیړ رنګ کې. نو دا د کنډیشنل فارمیټینګ کارولو طریقه ده. دا ډول ویډیوګانو لپاره زما اکاونټ فالو کړئ، لایک او شیر او ښایسته کمنټ مو هیر نشي. ښې چارې.